اوس دې نه بعد چې دا کوم اوږد آیت دی دې کې ډېرې مسلې بیان شوي دي خلاصه یاده کړئ د دې په باره کې سبب نزول عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما چې مخکې دا طریقه وه په اسلام کې کله چې دا روجې الله فرض کړې چې څوک هم د ماښام نه بعد اوده شو بس دی څه شو دی روجه شو یا د ماسوتن لمونځ یې وکړو نو په ده باندې ښځه خوراک څښاک هر څه پې څه شو هغه هر څه پې حرام شو نو بعض خلک په دغه کارونو کې واقع شو الله رب العزت اسانتیا راوسته په هغه بعضو کې یو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د هغه نه د ښځې سره کوروالی شوی و بیا راغی په رسول الله صلی الله علیه پسې او سرما ابن قیس رضی الله عنه هغه د پټي نه راغی سم ستړی شوی او تږی شوی او وږی شوی او ناسو چې دا ښځه ماله څه راوړي روژه ماتې یې راوړي دغه روژه ماتې ته د هغه انتظار و هغه ښځه لاړه هغې روژه ماتې ته یې چې راله یو هغه اوده شوی نو چې هلته اوده شوې بیا خو به هغه بل ماښام ته خبره رسي نو سبا له په هغه باندې بېهوشي راغله ستړی شوی و ډېر تږی شوی و وږی شوی نو چې کله دا خبره رسول صلی وسلم ته راورسېده الله رب العزت دا آیتونه راولېږل څه مهربانه رب دی الله ابرز موږ په اصول تفسیر کې دا خبره ذکر کړې وه چې دا قرآن لږ لږ ولې نازل شوی دی یو فایده یې دا ده ګوره دلته اوس ضرورت دی چې دا مسله اسانه شي نو دې وخت کې الله اسانه کړه ځکه الله د قرآن 30 کاله کې لږ لږ رالیږلی دی یعنې بعض آسماني کتابونه الله په یو ځای راکوز کړي دي نو الله کولی شو چې دا قرآن یې په یو ځای ټول رسول صلی الله له ورکړی خو دا چې 30 کاله کې لږ لږ راځي نو یو حکمت پکې هغه دا دی چې موږ ته الله دا رحمت محسوس شي او چې الله په خپلو بندګانو څومره مین دی چې دې موږ ته پته ولري أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د روجو کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و سعید ابن جبیر و حسن بصری و قتاده ټول وی الرفث نه مراد کوروالی دی د خپلې ښځې سره نو دلته اوس الله اجازت ورکو چې د روجو په شپو کې د ښځې سره کوروالی څه دی جایز دی که ته د روژه ماتې نه بعد اوده شوی که نه اوده شوی او که ماسخوتن نه بعد او که د ماسخوتن نه مخکې خو چې نور ډوب شو نو د ښځې سره میلاوېده څه شو هغه جایز شو د سحر د راختو پورې هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اغوی جامه دستاسو د پاره او تاسو جامه یې د اغوی د پاره اغوی ښځې جامه دستاسو د پاره او تاسو د ښځو د پاره جامه هسې طریقه خو دا ده د الله سړی چې قرآن د مطالعه وکړي یا تلاوت یې وکړي یا تفسیر او ویلي هم دي سورة النساء کې چې سړي د ښځو نه مقام اوچت لري دلته یې ولې دا ښځې د سړو نه مخکې ذکر کړي وایي دا ښځې ستاسو دپاره جامه ده او تاسو د ښځو دپاره یعنې داسې ونه وایي چې تاسو د ښځو دپاره جامه او ښځې ستاسو دپاره جامه کوشش ته ښه کړی بارک الله فیک گوهر صاحب کتاب په توجه سره علم کول الله دې غټ مولا جوړوي دی جواب هن لباس لکم الله سړو ته وایي دا ښځې ستاسو دپاره جامه ده نو دې چې کوم سړي مخکې کړي دي ځکه چې خبره چا ته روانه ده
خبره سړو ته روانه ده. نو وی ښځې ستاسو دپاره جامه ده او تاسو د ښځو دپاره جامه یې. پوه شوئ که نه؟ بعض علما دا جواب کوي، وی دا سړی د ښځې ته د ښځې سړي ته د ضرورت نه زیات هغه ضرورت لري. یعنی د ښځې چې سړي ته څومره ضرورت وي د دې نه زیات ضرورت د سړي ښځې ته دی. نو ځکه ښځه مخکې ذکر شو چې دا ستاسو دپاره جامه ده. الله اعلم. ښه د دې څه مطلب دی چې دوی ستاسو دپاره جامه ده او تاسو دوی دپاره نه؟ یو دا عبدالله ابن عباس وایي چې هغوی ستاسو دپاره سکون دی او تاسو د هغوی دپاره سکون دی. او یو تفسیر دا د ربیع ابن انس رحمه الله کړی دی، هن لحاف لکم وانتم لحاف لهم. تاسو د هغوی صادر یې او هغوی ستاسو صادر دی. بعضو پکې لا دا ویلي دي چې هغوی ستاسو ښایست دی او تاسو د هغوی ښایست. ګوره دې کپړه کې یو څو خبرې دي. ولې الله کپړه ذکر کړه؟ لباس کې یو څو خبرې دي. یو لباس او د بدن په منځ کې پرده نه وي بګي، نو د ښځې او د خاوند په منځ کې هم پرده نشته. دویم لباس زمونږ عیبونه پټوي، که نه پټوي. نو ښځه او خاوند هم د یو بل عیب پټوي. لباس باندې موږ ښایسته ښکارو ده، نو ښځه خاوند په یو بل ښایسته ښکاري. چې د ښځې خاوني نو ښایسته ښکاري، او چې د خاوند ښځې نو په دې ښځې سره دی ښایسته ښکاري. یعنې څه عجیبه رشته ده د ښځې او د خاوند. تاسو دې جامې ته وګورئ، دې بدن ته وګورئ. که د بدن نه کم ټیم ماته یو ټیم داسې وښایي چې د جامې نه موږ دا بدن یا د بدن نه دا جامه بالکل لرې کو، گنجایش نشته. او چېرته نادرا او په ورځ کې څه معمولي وخت او هغه هم داسې نشي، اکثر داسې نه چې سړی ټول لباس لري، چېرته کله نه کله. نو دغه شان د ښځې او د خاوند دا رشته دا هم دقه شان د دوی یو بل سره تړلی شوي. چې کله موږ مړه شو بیا رانه هغه جامه څه کي قبر ته وړو ځان سره؟ نه، بیا کفن راته راواچي. نو د ښځې او خاوند دا رشته دا هم د هغه مرګه پورې ده. بیا الله په آخرت کې هم د دوی دا یو بل سره تعلق او د دوی د یو بل سره میلاوېده د دې موقع ول الله ورکوي که چېرته دوی جنتیان. نو دا ناشنا خبر الله کړی دی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهم. اوس سوال، مخکې الله څه وایي چې ستاسو دپاره دا جایز دي چې د رجوع په شپو کې د ښځو سره میلاو شي، داسې وایي که نه؟ نو دې خبرې ته پکې څه ضرورت و چې دا ستاسو جامه ده او تاسو دوی جامه وي؟ سوچ دی ښه. اخو صحیح شو، اجازت ملاو شو. خو دې خبرې ته پکې څه ضرورت و؟ حکمت دې کې څه دی چې ښځه ستاسو جامه ده او تاسو د ښځې یې، د دې دپاره نه تاسو زما په دې سوال نه پوه شئ. او همیشه چې په سوال پوه شئ نو په سوال کې نیم جواب وي. نه، جواب یې دا دی چې الله وایي ستاسو دپاره ما اجازت درکو چې د رجوع په شپو کې د ښځو سره کوروالی کولی شي. یا الله دا اسانتیا دې ولې راوویسته یا ولې دې راوسته؟ وی ښځه او خاوند دوی خو د یو بل دپاره د جامې مثال لري، د یو بل نه بغیر گزاره نه کیږي. نو دوی ضرورت لري چې د یو بل سره میلاو شي او شهوت پوره کړي. الله وایي ما له اجازت ورکړو. پوه شوئ؟ ځکه تاسو په سوال نه پوه، تاسو کله مشرق ولئ کله مغرب ولئ. اول ځان په سوال پوه کړئ چې سوال زه څه وایم، د هغې نه بعد بیا جواب.
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم اللہ تا معلوم واچی یقینا تاسو پا خیانت کیا چوی زانون اخپل خیانت مراد سی شئی دلتا دا اللہ دا حکم خلاف ورزی کدی سی منگوی دا با عام دا گش یعنی که منگوی خیلی سر کورواله و دا تفصیل شو لن دا وی چی خیانت سره دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اللہ وی ما تا پتا و چی تاسو با خپل ځانونه په خیانت کې اچوي ګناه به درنه کېږي سوال نو چې ګناه کېږي او الله ته دا پته و نو بیا ولې د اول سر نه دغه مسله په موږ داسې راوسته چې الله رحم معلوم شي بارک الله فیک چې موږ ته الله د رحمت پته ولګي ګینې الله د اول هم دا مسله داسې راوستی شوه که نه خو دا چې اوله کې سخته او بیا اسانه کړه منگ تخپل مہربانی رہ کارا کئی او منگ تخپل شفقت اگر رہ کارا کئی فتاب علیکم نو مہربانی اکڑ بتاسو سے مہربانی اکڑا مسئلہ آسان اکڑ وعفا عنکم او ما فی اکڑ تاسو تا یا تاسونا دس امخ کی چیزن کمی کوتا ہے نشیوی فالآن باشروهن نوس نزدیکت کوي د خپلو بیبیانو سره وابتغوا ما كتب الله لكم اوله ټوی هغه څه چې لیکلي دي الله تاسو لره یعنی خپلو بیبیانو سره په نزدیکت هغه څه ولټوئ چې الله تاسو لره لیکلي دي کې د مفسرینو اقوال دي ابو هریره عبداللہ بن عباس انس بن مالک رضی اللہ عنہ تابعینو کی مجاہد قتادہ دوی ویلی چی دلتا مراد بچے دے یعنی خیز سر کوروالے کوئی اولتا ویسی شے بچے لیکن چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی زبد قیامت پر اس فخر کم پا دی چی زمان امت دیر دا بچے دا اللہ و نعمت تے او دنیا پہ مخیست کی گی آخرت پیم خیسته کیگی چی کلو لخا تربیت ورکی عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمه اللہ وی ما کتب اللہ لکم مانا کوروالے ولٹوی کوروالے چی اگا اللہ لکل استاسو دا پار دین استاسو دا پار روا کھڑید او یو قول عبداللہ بن عباس تے او ولٹوی دا لیلت القدر شپا نو بیا بدی سے وایو چې الله وی چې ستاسو د پاره جایز دی چې د ښځو سره کورواله وکړي فالآن باشروهن نو اوس ورسره څه کوئ کورواله کوئ خو الله وی دا نه چې بس ټول روزي کې دغه کوروالي ته نه پروت وي بلکې د لیلة القدر شپه پکې هم لټوه عبادات پکې هم کوه قرآن تلاوت هم کوه نو واضح دا ده چی دی آیت کی دا ټولی خبری دننا داخلی دی کورواله اوکا چی اللہ بچے در کی کورواله اوکا چی اگر کورواله اگر شهوت چی کم ستا دی اگر پوره شی کورواله اوکا ولٹو دا اللہ رضا پور سوک چی پا دینیت وادو کی چی زن دا حرامو نساتم حدیث کی رضی اللہ دل آجر ورد نو چې څوک په دینیت کوروالے کوي چې ځان پې د حرامونه ساتم او دا ښځم د حرامونه پې بچ شي نو الله ورله څه ورکوي اجر نو اجر پکې ولټوه دغه شان لیلة القدر شپه ولټوه تلاوتونه وکړه عبادتونه وکړه وکلوا واشربوا وخورئ وڅکئ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تر دې چې صفا ښکاره شي تاسو ته تار سپین من الخيط الأسود تار تورنا من الفجر د سبانا چې ښکاره شي کم تار سپین تار د تورنا د سحرنا من الفجر حدیث کی دیسی راجی امام بخاری روڑا سهل بن سعد رضی اللہ عنہ وی کل چی دایت نازل شو کنه چی خوریس کئی تا آگا وقت پوری چی تاسو تخکارشی سپین تار د تور تارنا
من الاسود دی من الخيط الاسود بس دیزی پوری دا آیت دومره نازل شیو او دا من الفجر ټکی ورسره نه و نو بعضو صحابه کرامو داسې کار کړی چې چا چې به د روجې د نیو اراده وه نو هغه به په خپې پورې تارونه وتړل یو به سپین تارو یو به تور تارو نو دا به خوراک به کو 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 چې کله به ورته دا سپین تار پکې ښکاره شو واضحه نو مطلب دا چې اوس دا ټیم د څه شو دا اوس د روجې د نیو شو الله ورسره من الفجر ټکی ولګو دی به چې وروسته راکوز کړو نو وضاحت وشو چې د سپین تار نه مراد څه شی دی سحر راخته دي او یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی عدي بن حاتم رضی الله عنه وی کله چې دا آیت نازل شو زه ورغلم وی دوه پړي مې راواغېستو یو سپین او یو تور او وی دغه مې د خپل بالښ لاندې کېښودې دواړه پړي او هغې ته مې کتو نو چې کله به راته دا سپین ښکاره شو واضحه د تور نه جدا چې دا تور دی دا سپین دی بس ما به روژه ونیوه وی سهار مې رسول الله وسلم ته وی چې یا رسول الله ما دا کار کړی وی ما ته وی چې ان وسادک اذا لعریض ستا دا بالښ خو بیا ډېر پلن دی پلن دی مطلب څه دی یو مطلب یې دا دی چې د سپین تار نه مراد ورځ ده د تور تار نه مراد شپه ده نو که تا شپه ورځ د بالښ لاندې را جمع کړي نو دا خو به ډېر پلن بالښ دی ځکه ورته وي ان وسادک لعریض انما ذلک بیاض النهار وسواد الليل د دې نه مطلب د شپې تیاره ده او د ورځې رڼا ده هسې دلته یو اهمه مسله ذهن ته راځي څه مسئله دا ذهن ته راغله چې اگر که صحابه کرام دي او قرآن د هغوی په ژبه کې نازل شوی دی خو د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته به لازم واپس کېږي هغې باندې پوهېدو دپاره خیال م دی که نه دا منکرین حدیثو باندې دلته ښه رد دی چې وایي د رسول صلی وسلم حدیثونو ته ضرورت نشته قرآن باندې به عمل کوو که نه نو دې صحابي ولې په قرآن عمل نه و کړی خو فهم یې دلته غلط و خطا شوی و هغه له چا برابر کړو رسول صلی الله علیه وسلم بغیر د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ته په قرآن پوهېدی نشي دلته دا فایده یاده ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پوره کوي روجې تر شپې پورې شپې پورې څه مطلب دی نور ډوبېدو پورې سحر چې راوختو نو روجه به ونیسي ځکه هلته سپین تر ښکاره شو سپین تر سحر راووتو چې سحر څنګه راغی بس خوراک بند شو اوس روجه پوره که کوم ځای پورې شپې پورې او شپه کله شروع کېږي ماښام چې نور ډوب شي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد او نزدیکت مکوئ د ښځو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یئ په جوماتونو کې خیال م دی ګوره د روجو سره ذکر د څه راغی د قرآن بیا ذکر د څه راغی د دعا او ذکر د څه راغی د اعتکاف دا هغه عبادات دي چې دا خصوصا په رمضان کې ډېر کېږي دا نه چې نور ورځو کې نشته نو د اعتکاف مسایل کې څوک اورېده غواړي هم زمونږ عام ورځو کې چې کوم درسونه یې د حدیثونو خصوصا هغې ته رجوع کوي ما تر اعتکاف ټولې مسلې بیان کړې الحمدلله یا اکثر مسلې شان نزول باره کې داسې ویلی کېږي چې بعضو صحابه کرامو اعتکاف کړی کور ته به پکې رالو څه ضرورت وی نو د ښځې سره به کوروالی وکړو بیا به لاړو لکه چې دا مسله داسې نه واضح شوې نو الله آیت راولېږو چې کله تاسو اعتکاف کوونکي یئ نو د ښځو سره به نزدېکت نه کوئ نزدېکت نه مراد صرف کوروالی نه دی هر هغه کار چې د شهوت وي هغه د ښځې سره د اعتکاف په دوران کې هغه به نه کوي دا مطلب دی
ها دلته دا مطلب هم نه دی چې د ښځې سره بلکل لاس نشي لګېدی او نه د شهوت خبره ده هغې نه منه راغلې ده کوروالی او د کوروالي طرف ته چې کوم کارونه تا راکاږي د هغې نه منه راغله یو شی وله ورکول یو شی ترې اخسته لاس ورسره ولګېد بدن ورسره په دې کې څه حرج نشته صحیحینو کې حدیث دی د عایشه رضی الله عنها چې رسول الله وسلم به سر راوویستو په کړکۍ کې د جومات نه ما به سجل کو ما به ولو کور نه به مې وله هغه سر چې دی هغه به مې وله منګز کو او ویښته به مې وله وینځل نو اوس دې چې وګوره د هغې لاسونه خو لګېدلي دا د بدن سره دا هېڅ خبره نه ها بله مسله فی المساجد او تاسو اعتکاف کړی په کوم ځای کې کورونو کې جوماتونو کې نو هغه ځای د اعتکاف ذکر شو چې ځای د اعتکاف هغه جوماتونه دي دلته اوس دوه خبرې دي یوه په هر جومات کې اعتکاف کېږي هر جومات کې اعتکاف کېږي الا سړو دپاره یعنې هغه جومات کې اعتکاف مه کوه چې هغې کې مونځونه نه کړي لکه اوس یو جومات داسې دی چې شړ شوی د منځلو وله څوک نه راځي دا هلته تا باندې 15 وخته مونځ فرض دی اوس که زنانه داسې جومات کې اعتکاف وکړي صحیح بی صحیح دی ها بیا غوره دا دي د سړي دپاره غوره چې کله مونږ غوره وایو معنی که دې وکړو نو صحیح دی خو غوره دې پرېښودو هغه دا چې داسې جومات کې اعتکاف وکړي چې هغې کې د جمعې مونځ کېږي ولې چې بهر ته وته پکې ډېر را نه شي چې څومره ته د جومات نه لږ وځې نو دومره به ستا عبادت مزېداري ځکه چې شریعت دا غواړي اعتکاف دی دې دپاره چې ته یو څو ورځې خاص د چا سره تېرېږي د الله سره او د نن سبا د اعتکافونه ډېر مزدار راوتېدلي به دي که نه میسیج به وکړي ګروپ به جوړ کړي واټساپ کې وي دې کال له کینو نو یو 40 به راجمع شي او ښه ټیټ د ډوډۍ پروګرامونه او روژه ماتي او دغه را روان دي او سیلفیانې پکې موږ ناست شو اعتکاف ته پلانې اعتکاف ته ناست شو او دوه پکې تلاوت کې د یو له تصویر وباسي د اعتکاف په دوران کې تلاوت قرآن الله دې ورته ټول لیکي ماشاءالله الله دې موږ له توفیق راکړي دي دا اوس دا خو اعتکاف د اعتکاف مغز څه دی مغز یوازې کېدل د الله سره دی مغز دی او دلته نشتی صحیح ده خبرې ترې منه نه دي څه وخت سړی خبره وکړي ملګري سره کښېني خو خلک په عباداتو کې وخت تېروي نو یو دا فایده ده فی المساجد تلك حدود الله دغه د الله پولې دي فلا تقربوها بس مه نږدې کېږئ دې ته نږدې کېدل دې ته څه دي مه ماتوئ ده اوس دلته یو فایده راته ذکر کومه او ډېره خوندوره فایده ده په بل ځایونو کې را به شي نور ایتونو کې الله وایي فلا تعتدوها دا پولې د الله دي مه وړئ دي او دلته څه وایي مه نږدې کېږئ ورته فرق دی کې دا دی چې کوم ځای کې الله وایي که نه چې دا کار مه کوئ نو بیا وایي دا پولې د الله دي دې ته مه نږدې کېږئ ځکه چې دې ته منع کړې او چې کله الله ته امر وکړي چې داسې وکړه داسې وکړه دا وکړه دغه وکړه بیا وایي دا پولې د الله دي ما وړه د دې نه ځکه چې هلته امر دی او دا دقیق خبرې په قرآن کې چې کله سړی پکې سوچ وکړي الله دا قسمه علم انسان ته نصیب کوي په توفیق د هغه سره چونکې موږ سره وخت نه نو هره خبره کې هلته کې داسې قسمه فواید نشو ذکر کوی خو دا یو خبره مخې ته راغله ځکه چې قرآن په نورو ځایونو کې الله وایي فلا تعتدوه كذلك يبين الله آياته للناس دغه شان بیانې الله آیتونه خپل خلکو ته لعلهم یتقون د دې دپاره چې دوی کې تقوا راشي هغه آیت راوړوئ هغه اولنی آیت چې روجې باره کې دی 143 راومړو که نه نه 183 ها عادل صاحب ووایه
لعلکم تتقون. اوس د آیت بیا راشي یو سل و اتیا آخره کې څه دي کذلک لعلهم يتقون لعلكم تتقون لعلهم يتقون. د رجوع مسائل شروع په تقوا او ختم په تقوا. روجي کې حکمت دا دی چې پتا کې تقوا راشي. یو بل فائدې مې ذهن ته راله، د رجوع د مسلو په اخیره کې د اعتکاف مسله راله. دلیل دی په دې باندې چې اعتکاف د رمضان په دې اخرنۍ شپو کې کول ډېر غوره دي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې هغه به لږ شپې اعتکاف کو. یو کال ترې پاتې شوی به یې قضا راوړه.